حسن بصری وی د منافقانو سره خطاب دی سره دا د قرآن طریقه ده خبره یو چا سره ظاهرا رواني په منځ کې خبره بل چا ته رواني دا قسمه قسم ګمانونه د چاو دا د منافقانو حسن بصری وی منافقانو ویل مسلمانان چې دی یستأصلون د دې په بیخ ویستل شي او بل طرف ته الظنون ټکی ویل قسمه قسم ګمانونه مؤمنانو د سی ګمان کاو چې انهم ينصرون زمنګ الله به زمنګ مدد کوي نو قسمه قسم ګمانونه د منافقانو یو شان ته د مؤمنانو بل شان الظنون دتا مصدر جمع کړي للاستغراق او استغراق کی اشاره ده کل ظن هر قسم ګمانونه خلق شروع کړ زنه وي ګمانونه کول تاسو بالله منا په حق د الله کې د الله په باره کې تاسو دا سي غلط ګمان نه هنالک ابتلی المؤمنون په دا وخت کې امتحان وکړې شو په مؤمنانو باندې مؤمنان ډېر په امتحان کې راغلل وزلزلوا زلزالا شديدا وجرق وليشو پجرق دلو سخت سرا دی که اصل کې تشبیه ده لګ زمکه باندې چکل زلزلہ راشي زمکه د زینه نه خوځيږي لګ صحابه کرام هم دقه سیو لګ تکلیفونه په ډیر زیاتو لکه زلزلې غونتی ول خو صحابه هغه وته په میدان کلک ولاړو لګ هر قسم تکلیف پر راغی صفات ذکر کړي د منافقانو تقریبا سوال د صفاتونو ذکر کړي د منافقانو هنالک ابتلی المؤمنون واذ یقول المنافقون کله چې ویل منافقانو وا خلقو چې داغي پزلون کې مرض او نفاق زړه کې دې کې مرض سره په قلوبهم مرض نفاق چې چا پزله کې پکې وي ځنه علماء خود سي معنا کړي چې مرض نه مراد چې روح المانی وي مراد د مرض نه نفاق لري او دا عطر چې دا صرف د تغایر الوصفین لپاره دا والذین فی قلوبهم مرض سبل خلق نه هم دقه منافقان دي چاویل مراد دلته مرض نه سره شک زنه شکیان دا د منافقانو نه علاوه بل یو نه وله نو کلا چې ویل منافقان وا خلقو چې زلون دای کی بیماری وا مکسر وعده نه کړي رسول د الله الا غرورا مگر باطل وعده غرورا صاحب غرور کذب جواهر وي دا د دروغ وعده زمنګ سره شي ده او قرطبي وي غرور معنا سره باطل من القول من سره دا وعده چي وي او دلته مفسرینو دا خبره کړي چې قرطبي وي طعمه ابن ابریق معتب ابن قشير یو جماعت د منافقانو تقریبا او یا کسان دا خبره وکړه من سره عجیب غونتی خبرې کی من سره دا وعده کی چې تاسو بر کسرا خزانه بس تاسو دغه او دارنګي من سره دا کی چې روم او دا تاسو دا ټول سي دروغ دي سي ځان خوشالي پرې وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب دې کې دوه نوې د منافقانو نور واورا کله چې ویل وی د چې کله چې ویل وی ډلې د منافقانو نه سی ویل یا اهل یثرب اے مدینه والا لا مقام لكم نشر استاسو لپاره پاتې کېدل نور په مدینه کې معنا یو خدا مانم کې دي لا مقام معنا وکا لا اقامت لكم استاسو نور وسط مقابله نشته نور دا مقابله وسط نه نو څو کوي پدې کې نور نشي پات کې نو فرجعوا الى منازلکم پراویل لارچی کورون تبسته میدان پرې دویل دا منافقان د سکار کوي نو بس فرجعوا لار شیدا دویم د سی معنام سیدا لا مقام لكم في حرمه القتال والممانعه
ستاسو چې دی نو وس د جنگ نشته دی ګړی دفاع نوره نشئ کولی لږ بهر دا معنی کې لږ نو فرجعو لاړ شئ کورونو ته بس دی کور ته لاړ شئ خوار شو تاسو ته ګوره او جنگ ته ګوره آیات کې دا هم احتمال شته چې فرجعو الی دینکم الاول زوړ دین ته لاړ شئ یثرب چې دی دا د مدینې په نومونو کې یو نوم دی ډیرو علماو داسې ویلي چې دا نوم ویل نه دي صحیح لګ ولې حدیث کې رسول راغلی نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي څوک چې مدینې ته یثرب وایي بخښنه دې وغواړي د الله مسند احمد حدیث دی مدینه خو طیبه ده طابه ده مدینه ورته وایه یثرب ورته مه وایه لږ خو هغه حدیث د سند په لحاظ سره ضعیف دی د دې د وجه نه صحیح قول دا دی یثرب نوم یې هم دی لږ او دا یې ورته ولې وه دا یثرب چې و د عمالقو یو سړی و نو د هغې په وجه هغه دلته اوسېدلی و نو ځکه دې علاقې ته به یثرب وه زوړ نوم یې دا وه ویستاذنو فریق منهم النبی اجازت غوښتو یوې ډلې د دیونه د نبي نه بله ډله وه په منافقانو د دروغو عذرونه یې شروع کړه د الله نبي کور کې څوک نشته او کله به یې ویلې بیمار یم کله به یې په یو بانه کوله که ویل به چې کورونه زموږ عوره خالي دي ذاتو عوره او یا عوره معنا سره منکشفه قصیرة الجدرا واړه واړه دیوالونه هم داسې نه چې دشمن څوک ورته وروانه وړي لږ حال دا دی چې وما هي بعوره کورونه د دوی خاله نه دي خو دوی نه غواړي مګر تېښته د میدان نه دا د دوی د دروغو بانې دي لږ دوه قسمه منافقان نه ذکر ولو دخلت علیهم من اقطارها کراشی ورته دا لښکرې د کافرانو د طرفونو د مدینې نه ډېرې منافقان بیا د دیو نه وغوښتلی شي الفتنه شرک تبری وی دا منافقان نو تا که د کافرو دا ډلې د مختلفو طرفونو نه راشي که او دوی ته وویلی شي شرک وکړئ او تبری دا معنی کې ابن کثیر وی د فتنې نه مراد دی الدخول فی الکفر دا ورته ویلی شي کفر کې نه راوځي نو لا توها خامخا چرې لا توها یو معنی خود سره چې دی با دا فتنه چرې نو خامخا قبلې لګ دا داسې بې غیرته خلک دي داسې مشرکان منافقان لا توها او چا ویلي چې دا لاتوها دی لاتوها یا ممدود دی یا مقصور دی دواړه قراتونه په دې کې راغلي او معنی القرآن کې پراوي للجؤوها وغشوها بس دی باندې فتنه به بیا دغه فتنه دا به کلی بس دغه فتنه ته باندې نوتی وی داخله وما تلبسوا بها دیبان نوی سر شوی په مدینه کې یا په کورونو کې الا یسیرا مگر معمولی دا ډیر بیکار خلک لري دا چې فتنه راشي کنه ډیر سر قبلې لګ یو بل معنا ځنې مفسرینو کړي چې دې کې لا فتنه نه مراد سره مراد د فتنه نه قتال له جنگ روح المانی دا معنا کی دا چې تا ته وای کنه زمان نبی تا ته چې وای زمون کورونه خالی دا خبره دروغ ده څنګه دروغ ده کدی تا چرته قتال فی العصبیت مبارکه خبره وشي قتال فی العصبیت چې راځه دا ډلې جنگ دی ډلې جنگ چې ته وغواړې که نو بیا خدای چې دی که نه بیا لعاتوها د هغې ته دی ښه تیار دی لږ دا د الله د رضا دپاره میدان د قتال ته نه وځي د فتنې قتال او د عصبیت قتال چې دی نو دا دی
قبول دی هغه ته ورځي لکه روح المانی وی مقصد دا دی کستانه بل څوک ته قتال غواړي حال دا دی چې دوی ښه په تکلیف کې لګ نو بس ورمنډې وی لګ نو څه مقصد دی دا تا ته چې کومه بانه کوي دا دروغ وی لګ داسې د دې جنگ کې حصہ اخیستل زړه نه غواړي که چېرې د دې دا واپسي د دې وجې نه وې کنه بیا خو پکار دا و چې ته په یو قتال کې نه شریکې څه وجې نه په یو قتال کې شریکېږي د بل نه تکتې ولقد كانوا عهد الله من قبل دې منافقانو وعده کړی و د الله سره مخکې څه وعده کړی چې لا یولون الادبار دی به نه وراړی شاګانې دشمن ته قتاده وی دی په بدر کې نو کړ او بدر کې الله چې رینو بدریانو له ډېر ثوابونه ورکړل کرامتونه نصرت غنیمتونه نو دیو دا وعده کړی و لئن اشهدنا الله قتالا لنقاتل بیا داسې مقرره نو تبویني چې موږ څنګه قتال کوو نو الله وی دی د مخکې نه دا وعده کړی و خو چې اوس وخت راغی کنه اوس په شا شو وکان عهد الله مسؤولا او د وعده الله تپوس کړی شوی د دې باندې الله تپوس کړی ورته وایا هیڅ پیدا بدل درنه کې تاسو الفرار تختا تخت په وجبان د مرګ نه شي بچ کړي کو تخت تاسو من الموت د مرګنا که د مرګ نه تاسو تخت په دې نه تخت نشي بچ کړي او القتل یا د قتل کېدل نه تاسو تخت د دینه دا تخت له څه پیدا نه مرغ خو بخامخا راځي لګ انسان د مرغ په د یېر د وجنه چې هر څومره تېښتې وکړي ومن هاب اسباب المناء ينلنه ولو راق اسباب السماء بسلم کله اسمان دروازو ته ورسې کله لارو ته ورسې د مرغ د لارو نه چې سوکري کا نو مرغ به خامخا لاندې کوي اگر کله اسمان د لارو ته ولې ونرسي مرغ نه پتیخ تبانه نشي تکتیده وَإِذَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا او پدغه وخت کې پیدا بنشي درکې تاسو ته مگر لگا لکه څه مدت اجاله کو څومره چې ژوندونه وز دا ډېر لگا موده لګ وایا څوک بم بچ کی منزل الذي څوک دا کس چې بچ کی تاسو له عذاب د الله نه ان اراد بكم سوءا کلا د باندې وغواړي سوءا عذاب دې کې سو سره هزیمت او اراد بكم رحمه او یا کلا وغواړي پتا سبحانه رحمه رحمت سره نصرتا و غنیمتا و فتحا دا اراد بكم چې روح المانی وی دی کې قاعده د علبتها تبنا و معن بار مخکې چې قواعد کې مونږ ویل ولې د دې سره دا ان اراد بكم نه لګی لګ دا یعصمکم کلمه دا د دې اراد بكم رحمتن سره نه لګی لګ معنا ورانی لګ نو اصل کلام دار چې منزل الذي يمنع رحمت الله د الله رحمت بدن سوک من کی او اراد بكم رحمه کلا رحمت غاړي د الله رحمت څوک نشي مانا کوله لکه څنګه چې د الله د عذاب نه څوک نشي بچ کوله دا دوانه خبره د الله ته ولا یجدون او داخل بونه مومنا منافقان سوا د الله نه ولیا څوک بچ کون کې او مددگار قد يعلم الله المعوقين نو صفات اور د منافقان یقینا الله پیجنی خلق المعوقين چا معوقین دی منکون کی دی خلق را معوق ستوي منکون کتا المتثبتين عن رسول الله الله دا خلق ز پیجنم څوک چې د رسول الله نه خلق منکیلا او یا حومد وی بتثبیت هم الناس عن القتال والثبات مع رسول الله دوانو سے ولګا الله غب خلق پیجنی سوک چې خلق منع کوي د رسول الله او د قتال نه الله وی زی پیجنو
والقائلین او پی جنیا خلق چوین کی خپل نسبیانو تا اخوان دلته مقصد نسبی دا د منافقانو نسبیان لګ اوس او خزرج کې منافقان مولک دی منافقانو بخپل نسبیانو تویل حلم الینا تعالوا الینا حلم لبابی تعالوا زمن خوال راشی کورونو تراشی لگ ولا یاتون الباس الا قلیلا نرازی پخپلانا جنگتا الا قلیلا مگر لگا ریاعا و سمع لبابی اصیر خودن پارا کل زان کار کرے اشیحتن علیکم جملہ حالیہ دا معوقین دی پدس حال کے منکون کی دی پدس حال اشیحتن علیکم بخلاء علیکم دے بخل کون کی دی پتا سبانے پا خرچہ کولو کے خرچہ خدا بانے بیخی نہ منافق سڑے پا حق والا بانے خرچہ نہ کئی دے بخیلی پا دے باو که در رسم و رواج ده پارا ده گناه ده پارا شوکنم یه ہوتا انفاق آسانی لگ خود دین پا خلقو خاص کر صحابہ کرام غنتی خلقو بانے انفاق بانے بخلاو دیر او کبیر یا واجبہ مانا کرے چه دوان مانو سرے والا دیر بخل کون کری پا نفسنو پا بدننو پا تاسو بانے ظالم دیر اخپل زان بانے بخل کئی څنګه بخل پکې ستا حالت دی و چې لا نرشل ته ځان ته رسوي دا نو دا الشيخه دوانو سره ولګول نه پخپلاند درځي نه د باندې مال لګي دومره بخیل سره دی پیسا جان خو کله چراشی رانو تبین دلرا چې ګوري تا ته چې ته دور عيونهم سترګې پدې کولکونو کې اوړي راوړي تدور عینهم دا سترګې پدې د سترګو چې کم کوله کړي دا کم څه چې دا چې څوک ډېری دی کا نو دا هغه سترګې د سې اوړي خلک وي سړی یې اخیستې ده کلذي دا سترګې داسې اوړي راوړي په خپل قالب کې لکا پشان داغ سڑی یخشا علیہ من الموت چی آغبانی بوہی وشی راغلی وی زن کدنی وی دا مرگ دا وجنا دسی دا سترگی داسی دا ییر نداسی منڈی را منڈی ویدہ نو کلا چی لان شیرانو صدقوکم بی السنت حداد تاسو صدقوکم استقبلوکم مخامخ کی تاسو تا دسی جبی حدادن تیزی جبی بس بیا با دا خپل ځان صفتونه جوړو دا خو ما دسی غیرتو کو او دا خپل ځان صفتونه او د بل چا بدیان او تا ته بیا داسې چالاک او جی بدته کوي لګ اسلقوکم بیالسنتن حداد اشیحتن علی الخیر دا ډیر حرس کون کړي علی الخیر په مال باندې یا خود خیر معنا او که جواهر وي الغنیمه د دې سوچ خیر دی چې چرته غنیمت راته ملوي او تمری وي الشيحتن معنا سره فهم كما وصفهم الله الشيحتن على المؤمنين بالغنیمه والخير والنفقه عام کلک غنیمت په باب کې ډېر حرس او بخل کون کړي نفقه کې داسري په هر خیر کې ډېر شومان دي نواز اولئک لم یؤمنوا د ایمان نه دی راوړې اگر کدا منافق ځان ته مؤمن وي نو الله برباد کړل د دې عملونه وکانه ذالک او د کار فلا باندې یسیر آسان يحسبون الاحزاب لم يذهبوا د دې خیال دار د منافقان خیال کوي د په ډلو د کافرانو باندې لم يذهبوا چلاو سپوریم دي روح المانی وی لمزید جبنهم وخوفهم ډیر بے غیرت دی دغه سوچم دار چې ابو سفیان او داغه ملګری وسم د مدینه نه تاو دي ویات الاحزاب کراشی نور ډلې د کافرانو نو د ارمان کوي چې د یوسیدون کې په باندې چوک باندې کې
بادون سره مقیمون پی ارمان ده چاته باندو کم ده دی خبر نبی خیدا ایری مورنم زلو چاو درگ بادون پی دارام من الخوف والجبا دیوی ارمان ده چاته باندو کم یوزال لکور وی نمی پا چالار وی نرا باند چالار وی تو پوسونا با که یا نمبائی کم مستاسو ده حالاتو خبرون خواو رئی چه حالات یسالونا نمبائی کم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا کدی پتا سو کې